د ډیرو خلکو د کویدن نه وروستو رشتې دا د موبایل د شر د لاسه ختم شوي. د ډیرو خلکو بېعزتي او حیا عزت دا د موبایل د لاسه ختم شو. په دې غم او ښادو کې خو دا خلک پښتانه خلک دی، ډوډۍ له خلک زنانه راغونډ شي، چا له روټۍ ولیمه ورکوي. بعضې بد اخلاقه ظالم سړی एकदम هغې نه ویډیو اډیو ریکارډ وکړي، د ده لور ګډه شوي، د ده انګور ګډه شوي، د ده ورېره ګډه شوي. په ټوله دنیا کې د هغې دا ډانسونه ښودلی کېږي او لویه دښمني د هغې نه جوړه شوه. د ډېرو خلکو د کویدن نه وروستو رشتې دا د موبایل د شر د لاسه ختم شوي. د ډیرو خلکو بېعزتي او حیا عزت دا د موبایل د لاسه ختم شو. دې وجې نه دا یو داسې فتنه ده چې بچ کېدل به د الله په فضل باندې کېږي، ځکه چې راخوره شوله، عامه شوله، څه لږ غوندې پیدې هم پکې دي، خو نقصانات یې داسې حد ته ورسېدل چې زموږ د عامو مسلمانانو د کنټرول نه دا بار شو. خو موږ مسلمانان یې قیامت او آخرت منو. اول ښه دا ده چې د دې شر نه ځان لرې وساتئ. بغیر موبایل خبرې هم زموږ استاد ډېرې دي، هېڅ ضرورت نشته د موبایل رنګونو ته او رابطو ته او څه ته او څه ته. خو که بیره سړي ضرورت وي نو پکار دا ده چې د دې استعمال په ښایسته طریقه باندې وکړي، چې دا پې د غلط دروغو خورولو نه ځان وساتي، د دروغو کتلو نه پې ځان وساتي، د موسیقۍ نه پې ځان وساتي، د وخت ضایع کولو نه پې ځان وساتي، د زناکارۍ او د عشقي خبرو نه پې ځان لرې وساتي، او د هغې سره سره د مسلمانانو یا د علماو د ګوستاخۍ نه، د ډلهبازۍ نه، د قوم پرستۍ نه چې د دې شر نه پې ځان لرې وساتي.